سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ګورئ زه سنا صاحب د نن سرټیم په تیرو څلورو کلونو کې نږدې 1.5 زره افغان سرتیري وژل شوي دي خو له کورنیو سره یې څه ډول مرسته کیږي او ټپي شوي سرتیري څه کوي نن یې څېړو آیا د خاشقجي وژنه د سعودي ولیعهد طرحه کړې وه د CIA مشرې د مشرانو جرګې ته څه وویل له واشنګټن او ترکیې یې اورو معلولین د ژوند ملګری یا ملګرې څرنګه مومي په پېښور کې له یوې معلولې سره پرې خبرې کوو خپرونه کې له دې ټولو سره د سړو په پرتله ولې ښځې انټرنټ ته لږ لاسرسی لري په ګانا کې مو پر هغه پروګرام خبرو چې دا حالت بدلوي او د انسټاګرام هغه هنرمند هم درپېژنو چې غواړي د رواني ناروغیو د درملنې سره په تړاو شرم وننګوي د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت خپرونه همدا اوس پر بي بي سي پښتو رادیو او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپریږي هلته یې هم لیدلی او اوریدلی شئ په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې څه باندې 28 زره امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي د وژل شویو ځواکونو کورنۍ او خپلوان له خپل حکومته ګیله لري دوی وایي مرسته نه ورسره کیږي هغه سرتیري هم چې ټپیان شوي دي وایي درملنې ته لا هغسې مرسته ورسره نه ده شوې چې پکار ده وایي ټول بوج یې پر خپلو اوږو وي د دفاع وزارت دریځ به لږ وروسته واورو لومړی په کابل کې آریا احمدزی ګورو چې د هغه سرتیري له پلار سره یې خبرې کړي دي چې څو زامن یې جګړه کې بایللي په ژوندوني یې د خپل شخصي کور ورخلاص نشو کړای له مرګه یې 2 کاله وروسته پلار یې د دولت لخوا محمد قاسم ته د ورکړل شوي کور دروازه خلاصه کړه په ننګرهار کې د ملي اردو عسکر وو او هماغلته ووژل شو دغه سپینګیري پر قاسم سربیره خپلو 2 نورو زامنو جنازو ته هم اوږه ورکړې هغوی هم پاوز کې وو وایي دا کور یې په اسانه نه ده ترلاسه کړی بوټونه یې پسې زاړه کړي ده ته د 3 خونو کور د ورکولو ژمنه شوې وه خو اوس یې 2 اتاقه کور ورکړی او ورته ویل شوي که اخلي ښه که نه همدا هم نشته په یوه هفته کې 2 تنه ماته په دغه شول دغه یو د ورور چې د بل نه خبر شو هغه ورته راته مړي ته هلمند کې هغه باندې هغه هم شهید شو مړي راته راوړ هغې نه زه خبر نه وم او نه چا پرېښودلم چې زه عادلې ته لاړم د ده دپاره خبره څه تېر شو هغه خلک چې اول د ده مړي ته راغلي وو هغه دویم مړي ته هم پاتې وو افغانستان کې په تیرو 4 کلونو کې 28,229 امنیتي ځواکونه وژل شوي د وژل شویو ځواکونو کورنۍ او په خپله ټپیان له دولته ګیلهمن دي چې پروا یې نه کوي زلمي د کندهار سپین بولدک کې 15 کاله دنده وکړه چې ټپي شو نو د خپلو ټپونو درملنه یې په خپلو امکاناتو وکړه او بیرته دندې ته ستون شو خو ډیرو نورو بیا دا وس نه لرله او د دوی په وینا حکومت هم په خپل حالت پرېښودل بس یو 3.5 لکه 4 لکه روپۍ راته ولاړل خارجیانو چې تدابیر وکړه هغه جوړ نه سوم بیا چې پاکستان لاړم پاکستان کې شخصي پیسو بیا ځان جوړ کړي د افغان امنیتي ځواکونو لوړې مرګ ژوبلې ته په کتو له نږدې 1 کال راهیسې دغو ځواکونو سره د مرستې لپاره یو بنسټ جوړ شوی دی وایي تر دې دمه یې 850 کورنۍ راجستر کړي خو مرستو ته اړمنې کورنۍ له زرګونو اوړي زمونږ د ثبت او راجستر پروسه د یو ډېر ځانګړي او په یو مشخص پروسیجر باندې مخکې وړو چې هغه د افغانستان د وزارت داخله دفاع او امنیت ملي د سربازانو د تشخیص لړۍ پکې روانه ده او د دوی د بعد له تشخیص نه موږ دوی ته په صحي دادخواهي او همچنان په تحصیلي بخش کې د دوی د فامیلونو او د کورنۍ لپاره کار کوو
د محمد قاسم کورنۍ تر نورو ښایي نیکبخته ځکه وي چې په نه شتون کې هم کورنۍ د دغو دیوالونو پر مټ له باد او بارانه خوندي شوه. خو د امنیتي ځواکونو زرګونه کونډې او یتیمان شته چې له لومړنیو حقونو ان تنخواو هم برخمنې نه دي. آریا احمدزی، بی بی سی، کابل. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د سرتیرو کورنیو لپاره د نورو امتیازاتو ترڅنګ په دوامداره توګه 100% تقاعد هم ورکول کیږي او هغه ټپیان چې په کور دننه یې د درملنې امکان نه وي بهر تللیږي. خو دوی ستونزې هم مني. په کابل کې بیا هم آریا احمدزی د افغانستان دفاع وزارت ویاند احمد غفور جاوید غږولی دی. د دوی سره د دوی د حقوقو د دوی د امتیازاتو د دې لپاره هر هفته د دفاع وزارت د تعلیماتو د معین تر چتر لاندې مجلس دایریږي تر څو د دوی حقوق او امتیازات چې د هغه په خپل وخت سره ترسره شي. کله چې یو سرتیری شهیدیږي د یو کال هغه وروستی معاش چې د اکرامه د فامیل ته ورکول کیږي، بیا د هغې نه وروسته 100% د معاش تقاعد تر اخره پورې ورکول کیږي او هر معلول یا هر هغه څوک چې ټپي کیږي هغه ته هم 100% تقاعد ورکول کیږي. تاسو پر وخت د دوی د حقوقو د ورکولو خبره وکړه، خو د سرتیرو له وارثانو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی وایي چې یوه نومره ځمکه یا هم کور چې حکومت دوی ته په پام کې نیولی او دې ته ورته نور حقوق چې دي په ځنډ ورکول کیږي. د ځنډ لامل یې څه دی؟ ګورې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې کله کله پروسې د ځنډ لامل کیږي. مثلا د ځمکې پروسه چې کله تاسو ورکوئ د هغې قانوني مراحل چې طی کیږي، د هغې نور مراحل چې طی کیږي دا وخت زمانګیره وي. یا مثلا نورو برخو کې ولې اوس په سیستمونو باندې کار روان دی. موږ د اپس برنامه عملي کړله چې 15% پورې خلک هلته راجستر شوي. یعنې اپس پروګرام دا داسې یو پروګرام دی چې په دې کې یو سرباز جلب او جذب کیږي تر تقاعد ټول سیستم شامل دی او د دوی معاش مثلا د بانک له لارې حواله کیږي، برېښنایي سیستم دی. مخکې مثلا یو شمېر ادعاوې وې چې خیالي سرتیري دا هر څه ختم شول، ولې د وخت په تېرېدو دا ستونزې موږ حلوو. یا مثلا اوس ډېر امتیازات مثلا د یعنې منې خو چې د دې برخه کې ستونزې شته، ستونزې په ټول هېواد کې شته، ستونزې موږ نه ردوو ولې موږ په سیستم کار کوو، موږ په دې کار کوو چې دا ستونزې حل کړو. له یو خوا نه موږ په جګړه کې ښکېږو، له بل خوا نه خپل تعلیم و تربیه او تجهیز کوو او دغه ستونزې هم دا مثلا اوس په وروستیو کې مثلا د کار د شهدا او معلولینو یو ځانګړې اداره د دې لپاره جوړه شوه. پر دې موضوع که تاسو نور معلومات غواړئ کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. پر بي بي سي پښتو ټکي کام مې په پوره ډول لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. پته یې پر سکرین باندې هم ګورئ. او اوس هم یو څو نور لنډ خبرونه. د امریکا ځانګړي څارنوال چې د دغه هیواد په ټاکنو کې د روسیې ممکنه مداخلت څیړي سپارښتنه کړې ده چې د ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار د زندان ته نه لیږل کیږي. رابرټ مولر ویلي مایکل فلن د ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي ډلې او روسي چارواکو ترمنځ پر اړیکو سم معلومات ورکړي دي. ښاغلي فلن منلې ده چې اف بي آی ته یې دروغ ویلي وو. چین تایید کړې ده چې پر سوداګرۍ له امریکا سره خبرو ته دوام ورکوي او هغه بدلونونه به ژر تر ژره عملي کوي چې له امریکایي ولسمشر سره پرې سلا شوې ده. خو بیجینګ په ښکاره ونه ویل چې دقیقاً پر څه یې سلا کړې ده او د امریکا هغه رپورټونه یې هم تایید نه کړل چې وایي پر امریکایي موټرو به مالیه ژر تر ژره کمیږي. په بریتانیا کې بیا د پارلمان غړي د دوهمه ورځ هم دوی لګیا دي او له اروپایي ټولنې د دغه هیواد د وتلو پر تړون بحث کوي. ټول پر دې مسلې 15 ورځې بحث کیږي. نن ټول په هم امنیتي مسایلو باندې دی، خو راتلونکې اونۍ به وکیلان پر ټول تړون رای ورکړي. او د استرالیا په نیو ساوث ویلز کې په نیمه پیړۍ کې د لومړي ځل لپاره سوی ته ورته کمسارې ژوي چې بلبي یې بولي د وحشي ژویو لپاره په جلا سیمه کې آزاد شوي دي. د ژویو شمېر 10 ته رسیږي. بلبي په لومړي ځل په 1912 کال کې ولیدل شول. یو نوې څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د ترهګرۍ له امله د وژل شویو کسانو شمېره کمه شوې ده، خو د افغانستان په څېر هیوادونو کې لا هم پخوانی حالت دی.
په دې تړاو د BBC پښتو ماښامنۍ راډیویي خپرونه معلومات لري چې نن سپین تړی کوربه دی د افغانستان د خپرونه د افغانستان پر 9 او د پښتونخوا پر 8 بجو باندې خپرېږي نو که غواړئ راډیو پر وخت ورته چالانه کړئ. یو ترکی څارنوال د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې د هغو 2 سعودیانو نیول غواړي چې ولیعهد محمد بن سلمان ته نږدې دي. په عین وخت کې د امریکا 2 لوړپوړي جمهوري پال سناتوران وایي د سعودي ولیعهد د ژورنالیست په وژلو کې ونډه درلوده. وایي دا خبره له هغه وروسته کوي چې د CIA له مشرې یې واورېدل چې ښاغلي سلمان ښایي د خاشقجي د وژلو امر کړی وي. CIA لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا غوره شوې مشرې جینا هاسپل سناتورانو ته هیڅ شک پرې نه ښود. د بندو دروازو تر شا نوموړې د خپلې ادارې د څېړنې پایله په ډاګه کړه چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو تر شا سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لاس درلود. ښاغلی خاشقجي چې د امریکا تابعیت یې درلود او له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره یې کار کاوه، په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه د اکتوبر په میاشت کې ووژل شو. سناتور لنسې اګرام چې پر محمد بن سلمان د انتقاد کوونکو له ډلې دی وویل په غونډه کې ثابته شوه چې خاشقجي د محمد بن سلمان لخوا وژل شوی. په څرګنده څه نه و، خو یو څه لیدل شوي. تاسو به ړانده یاست چې دا ونه منئ چې دا وژنه د محمد بن سلمان په امر تنظیم شوې او ترسره شوې ده. محمد بن سلمان د ښاغلي خاشقجي په وژنه کې ښکېل و. سعودي د جمال خاشقجي په وژلو 11 کسان تورن کړي، خو دا ردوي چې ګواکې ولیعهد هم پکې ښکېل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ټینګار کوي چې داسې هیڅ شواهد نشته چې وښایي محمد بن سلمان د ښاغلي خاشقجي په وژلو کې مخامخ ښکېل و. ولسمشر ټرمپ وایي د CIA موندنې وروستۍ نه دي، ځکه یې د سعودي ولیعهد نه دی غندلی. داسې ښکاري چې امریکایي اداره د خپل نظر ملاتړ نه لري. زما په ذهن کې په دې هکله هیڅ پوښتنه نشته چې محمد بن سلمان د وژنې امر کړی او دغه وژنه یې څارلې ده. دی پوهېده چې دغلته څه کیږي. دا له مخکې پلان شوې وژنه وه. که نوموړی محکمې ته ورشي نو په 10 دقیقو کې به محکوم شي. د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د CIA موندنې یوازې د هغو سناتورانو دریځ پیاوړی کړی چې غواړي د دې وژنې له امله د سعودي پر ضد اقدامات وشي. په دې ترڅ کې به بل پړاو دا وي چې په مشرانو جرګه کې په دې هکله رایه واچول شي چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره له ملاتړ نه لاس واخیستل شي او کنه. زموږ د دې ونې د ساسغاک پروګرام موضوع به هم در په زړه کړم چې پر پنجشنبه باندې خپرېږي. پر دې به خبرې کوو چې د HIV او ایډز د پیښو د کمولو لپاره پوهاوی څرنګه په افغانستان کې زیاتېدلی شي. نو که په دې اړه نظرونه لرئ او غواړئ له موږ سره یې شریک کړئ، کولی شئ د BBC پښتو فیسبوک، ټویټر او برېښنالیک له لارې راسره په تماس کې شئ چې بیا یې په خپرونه کې راواخلو او له نورو دوستانو سره یې شریک کړو. نو د BBC پښتو تلویزیوني خپرونه ګورئ. د نړۍ په ډېرو سیمو کې ښځې انټرنیټ ته هغومره لاسرسی نه لري لکه سړي چې لري. دلیل یې څه دی او حل لاره به یې څه وي؟ موږ یوه افریقایي هېواد ته د دغو پوښتنو ځواب ته ورځو. په پښتونخوا کې د معلولینو پر ژوند هم غږیږو. آیا معلولین د ژوند ملګری یا ملګري مومي او موندلی شي؟ نو د لوبو خبرونه هم راسره شته. د پاکستان او نیوزیلند ټسټ لوبه او فوټبال هم یادوو. اوس یوه لنډه دمه لرو، بېرته راستنېږو. نو که کولی شئ راسره اوسئ او چیرې مه ځئ. په لندن کې د BBC پښتو نړۍ د وخته یو ځل بیا ستړي مه شئ. د نن د سر خبرونه مو دي. په افغانستان کې د سرتیرو کورنۍ وایي په تېرو 4 کلونو کې یې نږدې 1.5 زره بچي قرباني شوي دي، خو دولت ورته پام نه دی کړی. او د امریکا د مشرانو جرګې ته د CIA مشرې ویلي چې د خبریال خاشقجي په وژنه کې د شهزاده بن سلمان لاس و، خو سناتوران پرېکړې ته په رسېدو کې سره ویشلي دي. د افغانستان او پاکستان په شان ټولنو کې چې د معلولو وګړیو لپاره هغسې اسانتیاوې چې په کار د نه لري ژوند ډېر ګران وي. یوه لویه ستونزه چې ډېری معلول کسان ورسره مخامخ دي د واده او ژوند ملګري موندلو ده، ځکه چې ډېر لږ کسان
حاضرېږي چې له یوه معلول کس سره واده وکړي. د پېښور یوه ښوونکې پر همدې مسلې له اظهار الله سره غږېدلې ده. زما نوم زهره دی. زه باړه روډ اوبر پیشتخر اوسېدونکې یم پېښور او نیشنل سپیشل ایجوکیشن کوم ډیسیبل چلډرن دپاره کوم سکول دی هغې کې ټیچنګ کوم. زما عمر 24 سال دی اور واده مې نه دی کړی. زه انمیرډ یم. ډیسیبل لپاره واده کول لیکن یو اهم خبره ده ځکه چې هغې د یو دویمه سهاره جوړ شي. زه خو خپل ځان لپاره دونه نه خفه کېږم ځکه چې زه خپل یو ګورنمنټ ټیچر یم، خپل ځان سپورټ کولی شم، هر څه کولی شم، خو چې نور دا خپلې خویندې وینم که نه داسې ډیسیبل او کمې کورونو کې ناستې دي لیکن ایجوکیشن یې نه دی کړی، کم داسې لاس کې سونر نشته، نو هغې دپاره ډېره زیاته خفه کېږم ځکه چې هغې کم از کم څوک وکړي او سپورټ یې کړي، هغې دپاره زندګي د هغې اولاد شي، د هغې کور جوړ شي، زندګي جوړه شي. دا زموږ د انسانانو کې کم سوچ دی که نه چې زه ډیسیبل جنۍ سره واده نه کوم. ولې دې ته دا پاکستان دی، زموږ پاکستان کې دا سهولت نشته، دا نشته، دا نشته. اسپتال ته آنه جانه مسله به یې راته کور کې څه بیماري شي هغه به مسله یې ولې دا دیزي ته دا لوښی بره پروت دی دا نشي راخیستی. دا دې کم سوچ دی. یو نوکر چې ته سپورټ کې کور کې او هغې له ته تنخواه ورکې او ته یو ډیسیبل جنۍ وکړې او هغې له ته خپله خوشحالي ورکې، دا خو مکه یو خبره ده. هر انسان کې څه نه څه ډیسیبلیټي شته، خو زموږ ډیسیبلیټي ظاهر ته ښکاري چې دا ډیسیبلیټي ده، خو داسې ډیسیبلیټي هېڅ ډیسیبلیټي نه ده او نه ورته زه ډیسیبلیټي وایم. سالن جوړوم، روټۍ پخوم، لا داسې کپړې وینځم، لا ځان له کېړۍ پاکوم، لا سم کوم که نه هغې کې ماته بلکل هېڅ مسله نه. زه خپله ډیسیبل یم خو زه ځان ته ډیسیبل نه وایم او نه زما مایند مني چې زه ډیسیبل یم. زه دونه ځم، زه دونه آفس کې کار کوم، وړو ته ټیچنګ کوم، بیا کور ته راځم کپړې وینځم، هر څه کوم. زما ابو چې کوم دی هغه نشته په دنیا او مور مې ده او دوه وروریان مې د هغې له ودونه کړي تقریبا چې زما جوب لګېدلې هغې ما نه بیل دي. زما یو ورور او مور یې ما ته حواله کړي دي. نو د الله تعالی فضل او کرم دی زه په ورور باندې زما ورور اکره سکول کې سبق ویه 10 کلاس کې دی، نن سبا به میټرک کلیر کړي اور زه چې کوم یم ما ورور له رشقه اخیستې ده هغې باندې هغه کم از کم خپل سکول خرچه کوي او زه چې یم خپله مور خپل ورور سپورټ کوم او یو مې خورزه اخیستی هغه هم ما سره څه ناڅه هیلپ کوي زما. په پېښور کې مو یوه معلوله ښوونکې لیده. په یو څو نور لنډو خبرونو کې بیا د فزیک پوه البرټ آینشتاین په لاس لیکل شوی هغه لیک چې دی پکې پر مذهب غږیږي په نیویارک کې په نږدې 3 میلیونو ډالرو لیلام شوی دی. دا خط 4 کاله وړاندې لیکل شوی دی او په فزیک کې د نوبل جایزې دغه ګټونکی پکې لیکي چې د ده لپاره خدای د انسان د کمزورتیا تولید او څرګندول دي. دا لیک جرمن فیلسوف اریک ګټکاینډ ته لیکلی و. او د نړۍ له لارو باره مشران امریکا ته روان دي چې پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش ته خپل درناوی وړاندې کړي. د ښاغلي بوش مړی له دوشنبې راهیسې په کاپټل هیل کې پروت دی. زرګونو امریکایانو خپل 41م ولسمشر ته درناوی وړاندې کړی دی او مخه یې ورسره کړې ده. دی د جمعې پر ورځ د 64 کالو په عمر ومړ. 4 کالو. نو د لوبو او سپورټ له ډګره په لنډو خبرونو کې د انګلند فوټبال په پریمیر لیګ کې مانچستر سیټي واټفورډ ته له 2-1 ماتې ورکولو وروسته په جدول کې خپل لومړی دریځ لا پیاوړی کړ. لیورپول به هڅه کوي نن شپه له بنلي سره له لوبې وروسته دا واټن کم کړي. ټاټنام له ساوثهمپټن سره په ویمبلي لوبغالي کې لوبه لري. چلسي به له وولف سره مخامخ وي او مانچستر یونایټډ به بیا د آرسنال کوربه وي. د انګلند بن سټوکس او الکس هیلز نن د خپل بورډ له پریکړې سره مخامخ دي. دوی دواړه د انګلند او ویلز کرکټ بورډ لخوا وروسته له هغه وپوښتل شول چې د 2018 کال په سپټمبر کې له یوه نڅا ځایه د باندې په پیښه کې ښکېل و. سټوکس ځان بېګناه ګاڼه او په اګست کې محکمې آزاد کړ. په هیلز باندې بیا تور نه و لګېدلی. او پاکستان ابوظبي کې بیا له نیوزیلند سره په وروستۍ او دریم ټسټ لوبه کې برلاسی دی. اظهر علي په 140 منډو وسوځېد او اسد شفیق هم سلیزه ووهله. پاکستان په 348 منډو باندې وسوځېد او نیوزیلند په دوهم ځل
د ورځ تر پایه 21 منډې کړې وې او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي وو. په افریقا کې ډېرې ښځې او نجونې اوس هم د انټرنیټ له ګټې بې برخې دي. کارپوهان وایي په ټوله نړۍ کې انټرنیټ ته د ښځو او سړیو په لاسرسي کې 12% واټن دی. یعنې ښځې تر سړیو لږ انټرنیټ کارولی شي، خو مخ پر ودې هیوادونو کې د ښځو او سړیو ترمنځ واټن 11% دی. دغه رپورټ د افریقا له ګانا دی. دا نجونې لګیا دي نوې ژبه زده کوي، د کود جوړول. رسیلا دجو غواړي سافټویر جوړونکي شي، خو باور لري چې د جنسیتي توپیرونو له امله دا او د ته ورته نور نجونې ټکنالوژي ته له لاسرسي بې برخې دي. خبره دا ده چې دوی فکر کوي یوازې هلکان د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کولی شي، ځکه دوی هر څه کولی شي او نجونې هیڅ هم نشي کولی. نو ځکه خو هر څه چې هلکان غواړي ترلاسه کولی شي. د سرونکو اکاډمي پرسیلا ته ورته نجونو ته زده کړه ورکوي چې د ټکنالوژي له لارې مخ ته لاړې شي او نوې اختراعګانې وکړي. موږ 3 انټرنیټي کمپنۍ کاروو. دا یوه د دې لپاره کاروو چې ډېره ارزانه ده، خو باوري نه ده. دغه بله بیا ګران بیه ده، خو موږ ورته اړتیا لرو ځکه باوري ده. ځینو غونډو کې خو باید ډاډه شو چې هیڅوک له ټاکلي حده ډېرې ژوندۍ ویډیوګانې خپرې نه کړي. ځکه انټرنیټ ګران دی، نو ان اړیو چې په ځینو سایټونو محدودیتونه ولګوو. د ایکوبانک څېړنه ښیي چې افریقا په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه د موبایل ټلیفونونو ډیټا یا انټرنیټ لري. د پراخ انټرنیټ د نړیوال بنسټ لخوا ترسره شوې یوې څېړنې بیا موندلې چې 2015 کال راهیسې ټوله نړۍ کې انټرنیټ ته لاسرسي کې د پام وړ کموالی راغلی. په خاص ډول په ښځو او کلیوالو سیمو کې دا شمېرې بیخي لوړې دي. ښایي یو لامل دا وي چې د دغو خدماتو بیې د ملګرو ملتونو له ټاکل شوي هغه حد نه لوړې دي چې وایي باید د میاشتني عاید 2% وي. کومې کورنۍ چې ورته لاسرسی لري نو ډیری وخت لومړیتوب هلکانو ته ورکول کیږي. نیکولا بیدول ښځو ته دا زده کوي چې څرنګه خپله ځان ته ټولنیزې انټرنیټي شبکې جوړې کړي. په افریقا کې ډېرې ښځې په کلیوالو سیمو کې اوسېږي. ځینې وخت د ټلیفونونو کمپنیو ته ګرانه وي چې دغو ټولو سیمو ته خپل خدمات وغځوي. نو د ټولنیزو شبکو ملاتړ باید وسي، ځکه دوی ښځو ته ورزده کوي چې څرنګه باید خپل کارونه پخپله وکړي. پرسیلا ته ورته نجونې او ښځې هیلهمنې دي چې چارواکي به یې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه کړي. دا به دغلته پر جنسیتي توپیرونو او همدارنګه د ګانا د اقتصاد پر راتلونکي خورا مهم اغیز ولري. نو د خپرونې د پای شیبې مو دي درځئ چین ته ولاړ شو. دا خلک په موهي سیمه کې تودې اوبه شین دي او هغه بیا سملاسي په یخي باندې بدلیږي، ځکه د هوا درجه -43 ده. که څه هم د ډېرې بدې او سړې هوا پر ټرافیک اغیز درلود او لارې بندې کړې وې، خو پر دې مینوالو یې هیڅ هم اغیز نه و کړی. دوی ټول د چین له جنوب شمال ته یوازې او یوازې همدې ځای او همدې لوبې لپاره ورغلي دي. نو دا خپرونه مو هم همدلته پای ته رسیږي، خو کوم پوره نه وي لیدلې او یا غواړئ په خپل وخت کې بیا وګورئ کولی شئ، ځکه د 4 ساعتونو لپاره پر ویبپاڼه باندې پرته وي. BBC پښتو.com ته که لاړ شئ هلته یې موندلی شئ. نو خپرونه مو هم دومره وه. تر سبا ماښام 6 او 6:30 بجو هر چی شئ ارامه خوشحاله او خوندي اوسئ. ښه وخت او ښه شپه.